وخت نه کنه ما ډېر انتظار وکړم مجذوب قاري صاحب نه دې پوښتنه کومه یوه دا چې دا شیعګان کافر دي دا ولې حج ته پرېښودل کېږي او بله دا چې دغه د مخکې د کائناتو پیدا کېدو نه مخکې انسانانو پیدا کېدو نه مخکې د الله تعالی حکمت په دې کې څه و چې انسانان پیدا کړو بیا پرې خپل امتحانونه راوستل یعنې دې کې د الله تعالی څه حکمت دی دا چې شیعګان روافض د شیعه او د روافضو په منځ کې فرق وکړی ښه نو دې باندې ما بار جواب کړی ده چې اوس خو په دنیا کې د دنیا قوانین څه دي نو مسلمانان خو دغومره طاقت او غیرت نه لري چې هر څه په خپل اختیار کې واخلي نو بعضې شرعي مصلحتونه هم شته پکې او د دوی دا ظاهره باندې چې ځانو ته مسلمانان وایي په دې خاطر باندې نو دوی نشي کولی شي د ممانعت وکړي خبره پاتې سوه او دوی ډېر حج ته راځي هم نه دوی ډېر اکثریت کربلا ته ځي حج ته ډېر کم خلق د دوی راځي ډېر کم خلق هغه ماسې د نوم او نشان دپاره راځي دومه خبرې دا د وکړه چې حکمت د الله جل وعلا پکې څه شی و الله جل وعلا له د انسانانو نه مخکې نور مخلوق هم د ځمکې په مخ باندې هغه هم عقل ولري هم شعور ولري هم شهوت ولري تاسې اوس وګورئ له انسانانو له پیریانانو نه مخکې الله جل وعلا ملایکه پیدا کړي دي ملایکه د رب العالمین جل وعلا هغه مخلوق ده چې هغوی شهوت نه لري بلکې عقل لري الله جل وعلا دوی پیدا کړل هغوی د الله جل وعلا نه فرمانی نه کوي بلکې د الله عبادت کوي فقط لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون الله جل وعلا نور مخلوقات مثلا لك حيوانات سنا عقل لري نا عقل پوهیږي بلکې شهوت لري ملائکه وی عقل لري شعور لري لیکن شهوت نه لري حیوانات دي چې عقل نه لري شهوت لري الله جل وعلا حکمت پکې دا و چې داسې یو مخلوق پیدا کړي چې هغه اشرف المخلوقات وي او الله جل وعلا په خپل ټول قدرت سره د دنیا ته او ټولو مخلوقاتو ته ځان وښیي نو کله چې انسان پیدا کړل انسان ته هم عقل ورکړل هم شهوت ورکړل هم شعور ورکړل هم اختیار ورکړل هم څه شی ورکړل هم اختیار ورکړل نو اوس انسانان چې کله الله جل وعلا پیدا کړل په دغه انسانانو باندې الله جل وعلا خپل هغه صفات کمالیه ټول مخلوق ته وښودل ټول مخلوق ته الله جل وعلا دا وښودل نو یو حکمت پکې دا ده نور هم ډېر حکمتونه دي الله جل وعلا پکې شته چې الله جل وعلا په انسانانو ته یو بل ته خپله د دوی په منځ کې خپل معرفت ور وپېژني خپل د خدایي قدرات ور وپېژني او هغه په داسې شکل ور وپېژني چې ملائکه او نورو مخلوقاتو د الله جل وعلا نسوي کولی شي د الله جل وعلا معرفت په داسې شکل باندې کړی وی لکه څنګه چې د انسان له لارې وکړه پوه شولې د زړه سره د کلونو رئیسه ډېر دغه کو ډاکټر ذاکر نایک کې مثالونه ورکړي وو خو زه په دې کې ډېر په لټه کې وم چې دا پوښتنې باید ځواب شي ولې چې زما زړه خوري که نه ښه خبره دا ده چې جواب شي ښه به وي یعنې دا زما دغه به ورک شي شکونه او دغه به مې ورک شي یو سالم عبادت به وکړو هغه دا چې الله تعالی په دې باندې پوهېږي چې انسان خطاونکی دی ګناه کوي او په دې ګناه باندې دوزخ ته تللی شي یعنې دې کې د الله تعالی څه حکمت دی چې الله تعالی پوهېږي پې او بیا پې امتحانونه راولي بار انسان باندې او انسان باندې پوهېږي چې ضعیف دی ګناه کوي په دې ګناه باندې دوزخ ته هم تللی شي یعنې دې کې د الله تعالی څه حکمت دی دا ولې انسان غواړي که نه اوس وګوره وګس الله جل وعلا چې دا انسان پیدا کړل په دې انسان کې د رب العالمین جل وعلا دوه لوی خبرې چې انسان هم اختیار لري او هم اختیار نه لري اوس ګوري په یو ځل کې چې الله جل وعلا دا مخلوقات پیدا کړل د ټولو ته هدایت وکړل دا عام ده دا هدایت
لکه په سورة طه کې چې راځي الله جل وعلا موسی علیه السلام ته ویل چې فرعون ته ورسه، فرعون ته سره خبرې وکړلې، فرعون ورته ویل فمن ربکما یا موسی، فرعون ورته ویل چې ای موسی رب مو څوک ده؟ موسی علیه السلام ورته ویل ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. الله دې الحمدلله رب جل وعلا دې نور موږ ته توفیق را نصیب کړي چې څه رب رازق کړي تر تاسو یې ورسو. ګوري الله جل وعلا چې څومره مخلوق پیدا کړی دی ته هدایت کړی ده. ځکه موږ تاسو په سورة الفاتحه کې وایو الحمدلله رب العالمین. رب العالمین معنا څه شی ده؟ پالونکی، تربیت ورکونکی ټولو مخلوقاتو ته. مچۍ پیژنې د عسلو؟ د مچۍ کوم پنتون ویلی ده چې دا ځي په ګلانو باندې کینی او ګلان خوري او په بل مردار بوټي باندې لانه کینی راځي بیا خپل غار ته راځي. دا تربیت چا ورکړی ده؟ دا هدایت چا ورته کړی؟ وایمه بېشکه الله تعالی ورکړی دی. ښه د دې غوا بچی چې پیدا سي له مور نه، دغه د شیدو ځای په کوم پانتون کې دی؟ درس ځای په دغه د پښو په منځ کې ده. دا هدایت چا ورته کړی ده؟ الله تعالی. دا چرګ چې په دې خپل بچی باندې کیږي په اګۍ باندې انډه باندې، تاسو خو انډه والا یاست نه؟ انډه ورته وایي که انډه ورته وایي؟ څه ورته وایي؟ نه انډه والا. اوس دا چرګ چې راځي په دې انډه په دې هګۍ باندې کیږي، دا هدایت چا ورته کړی دی چې په دې هګۍ باندې 18 ورځې کېنه یا 20 ورځې کېنه، له دې نه وروسته دې تا په دې هګۍ کې بچی جوړېږي؟ چا ورته کړی دی؟ ګوري دا مې اصل دا مثالونه مې د دې دپاره راوړل د عاقل مسلمانان ورباندې پوهېږي، د دې دپاره چې الله په عام شکل هر چاته هدایت کړی دی. بیا په دې مخلوقاتو کې الله جل وعلا انسان ته ځانګړی هدایت کړی دی. انسانان نه دي، انسان ته دا دواړه هم اختیار ورکړی ده، هم عقل ورکړی ده او هم هدایت ورته کړی دی چې دا اوس انسان ته الله خپل اراده ورکړې ده. ګورې الله پیدا کوونکی ده، الله کوونکی نه ده، کوونکی انسان ده. تا ته یې ویلي دي چې دا کار مه کوه، دا کار کې دې تاوان ده، په دې کار کې دې فایده ده، دا کار مه کوه. دا کار که دې انتخاب کړل بیا د دې عواقب هم ډېر بدې دي. اوس ته څه انتخابوې؟ دا ته په خپله انتخابوې، دا الله نه دې در باندې انتخاب کړي. دا چې تا انتخاب کړل په هغې لاره باندې لاړلې، نو تا هغه تقدیر معلق دی بدل کړل په تقدیر مطلق سره. دا ټولې خبرې سره تړلې دي، په دې چې د سړي سره خلاص نشي. دا د تقدیر ډېره پیچلې مسئله ده. تقدیر معلق ده، تقدیر مطلق ده. بیا په دې انسانانو کې الله جل وعلا خاص هدایت مؤمنانو ته کړی ده. هدى للمتقین، دا قرآن هدایت د متقینو دپاره. ولې؟ هداهم هدا، څوک چې په هدایت باندې دي الله وایي دې ته زه په دې هدایت کې نور زیاتوالی ورکوم. اوس ګوریا دا د انسان جسم نه ده، انسان دا له 3 قسمه افعالو سره مخامخ کیږي. دا اوس روزمره چې انسان په دې خپلو 3 افعالو کې په بعضو کې اجباري ده او په بعضو کې اختیاري ده. په دې خبره را سره پوهېږي که نه پوهېږئ؟ انسان نه 3 قسم اعمال چې د ده دغه جسم د ورځې ورسره مخ کېږي یا له ده نه کېږي یا دی ورسره مخامخ کېږي. 3 قسم افعال دي، 3 قسم اعمال دي. اوس په دې 3 کې تاسې وګورئ چې دا 3 زده کړئ، نور به مو انشاءالله په ژوند کې بیا د الله جل وعلا په تقدیر کې شک درته پیدا نشي. اوس ګورئ یو هغه افعال، یو هغه شیان دي چې انسان ورسره مخامخ کېږي. اوس مثلا ته له کور نه راوتې چې ودې کتل ګرمي ده، په دې ګرمي کې ته یو ځای سفر کوې، په دې کې ته اوس یعنی په دې کې ته اختیار نه لرې، زیبه په دې کې ته تغییر هم نشې راوستلی. بالکل ګرمي ده، د باندې راغلی له باران سره مخ شولې، په دې کې ته اوس اختیار نه لرې چې دا باران ودروې. اوس مثلا دا یو قسم هغه افعال دي چې ته ورسره مخامخ کېږي. یو قسم هغه دي چې د تا په جسم کې کېږي. اوس د انسان په جسم کې زړه ده، په دې کې ته اختیار لرې چې ودرې؟ نه قاري سه محترم.
یا د انسان په جسم کې د وینې تلل او راتلل دي، ته اختیار پکې لرې؟ نه. نه پکې لرې. یا مثلا اوس دغه د زړه اختیار که الله تا ته در حواله کړي چې د دې نور ته داسې خوروا سي ته ځوان وکړې، د تا په وس کې شته؟ قاری صاحب دا خپل دا الله جل وعلا ولې قرآن کې وایي وفي انفسکم افلا تبصرون؟ تاسو په دې خپل جسم کې اړې وګورئ، ما به وپېژنئ رب درته وایي. خو موږ په جسم کې نه ګورو، د خپل جسم کې موږ د الله په دې لویو لویو کارونو کې ګورو، په دې لویو لویو کائنات. یار خدای جسم وپېژنه، خدای دې غرق مه کړه. بالکل قاری یعنې د خپل جسم وپېژنه. ګورئ چې ټول عمر الله ته په سجده باندې پرېوځو، د الله به د دې شکر ادا نه کړو چې دا د زړه چالاوي ما او تا ته په اختیار کې نه ده راکړې، دا د الله په اختیار کې ده. بالکل قاری صاحب محترم. سبحان الله. ګوره ما ته بیده یو خو زړه کار کوي، ویښ یو زړه کار کوي، ستړي یو زړه کار کوي. نو اوس که د ما ته په اختیار کې وای نو خو څنګه ټول عمر به بیده کېدلو، نو ځکه به نه بیده کېدلو چې زړه بیا رانه درېږي نه. هو قاری صاحب محترم. نو زړه چې ودرېده په غله انسان مړ ده. نو په دې کې ته اختیار نه لرې. اوس مثلا هغه افعال دي چې تا ته الله پکې اختیار درکړی ده. اوس یو اول خو مې درته وښودل چې ته له بعضې کارونو سره مخامخ کېږي، لکه باران ده، ګرمي ده، د هوا حالات دي، یا نور داسې مثالونه ته پسې فکر کوه. په دې کې ته اختیار نه لرې، په جسم کې د اختیار نه لرې. بعضې افعال دي په هغې کې ته اختیار لرې. مثلا د لمانځه وخت درته راغلل، الله اختیار درکړی کوي که نه کوي. قاری صاحب که دې وکړل دا دې ځای ده، که دې ونه کړل دا دې ځای ده. که دې وکړل هغه د رب جل وعلا عبادت باندې د عمل وکړل، الله درته وایي په هدایت باندې، اوس به په دې هدایت کې نور زیاتوالی هم پسې درکوه. قاری صاحب محترم. اوس ګوریا انسان کې چې کوم څه سره مخامخ کېږي په دې کې اختیار نه لري. انسان چې د باندې له څه سره مخامخ کېږي په دې کې د اختیار نه لري. انسان چې اوس کوي په دې کې د اختیار لري. انسان چې اوس کوي فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. کدی خو کوي اسلام راوړه، کدی خو کني کفر وکړه. خو ګوره کدی کفر وکړل دا بیا داسې ده، بیا به د هغه د سرو لمبو ور به دی بیا ځای وي. اوس مثلا پلار بچي تر لاس راونیول، متوجي سیرت پلار بچي ته وویل چې بچی ګوره په دې لاره باندې مزه دلته ځناور دي خوري دي، یا په دې لاره کې بمونه دي پراته دي، بم در باندې الوزي، خطر ده په دې لاره مزه. اوس دغه پلار خو خپله هغه لاره ورته وښودله، کوشش یې ورسره وکړل، هدایت یې ورته وکړل. اوس زوی لاړل په دې لار، ځناور وخوړل، بم ور باندې پورته کړل. په دغه پلار باندې څوک انتقاد کولی چې پلاره تا دی ولې خوشی کړل، ولې دې ولېږل؟ هېڅکله نه، هېڅکله نه. پلار یې لاره ورته وښوده، لوی سړی ده، عاقل انسان ده، شعور لري، مکلف ده، ورته ویې ویل چې په دې لاره باندې مزه، په دې لاره باندې خطره ده. نو چې ته په داسې وخت کې په یو انسان باندې اعتراض نشي کولی، نو په خالق جل وعلا به څنګه اعتراض کوي چې هر څه د معلم په شکل کې انبیا درته رالیږلي دي، د هدایت لپاره یې کتابونه له اسمان نه درته رالیږلي دي. اوس زه یو بل مثال به بلم درکم د تقدیر په مسئله کې لږ ښه راسره واورې. ولې به انسان جهنم ته ځي؟ وایوره لږ ښه راته غوږ سئ. ولې به انسان فرعون، نمرود و شاداد و ملحدین ولې به جهنم ته ځي؟ وایورئ. دغه دی ولې په لفظ باندې به مو ښه سر خلاصي. یو سکول د مکتب د مدرسه ده، شاګردان دي ورته راځي، الذي خلق الموت والحیات لیبلوکم، الله چې دا ژوند و مرګ پیدا کړی د ازمایش دپاره پیدا کړی، تا ته ما او تا ته چې دا ژوند را کړی د امتحان دپاره یې را کړی. اوس دا شاګردان مکتب ته ځي، یو شاګرد د ټول عمر مکتب ته ځي، کله وخت کې چې د امتحان وخت راغلل ناکام شو. دغه کس چې ناکام شول، اوس دې شکایت وکړل چې زه دغه مکتب یا د استادانو ولې ناکام کړی یم. اوس دا شکایت دوه صورته لري. دغه مکتب کې کتابونه وو، سکول کې کتابونه وو چې دې ته ویل؟ هو. استادان وو؟ هو.
درسونه هو کوشش یې کول ورسره هو اوس چې دغه شاګرد کوشش نه ده کړی درس نه ده ویلی ناکام سوی ده دغه اعتراض یې اوس څوک کوي چې دغه مکتب زه ناکام کړم یا دغه شاګرد چې اعتراض کوي چې دې مکتب د استادانو زه ولې ناکام کړم دغه اعتراض د قبول وړ ده که نه ده قاري صاحب محترم نه ده دا اعتراض به څوک قبلوي که به نه قبلوي هېڅکله نه هېڅکله نه ولې ځکه مکتب ده استادان دي کتابونه دي درسونه ورته ویلی سوي دي په خپل ټیم باندې نور ټول شاګردان د کامیاب سوي دي اوس چې د دغه شاګرد اعتراض په دې سکول و مکتب و مدرسه باندې بې ځایه ده او غلط ده همدغسې د یو ملحد سوال په رب العالمین باندې غلط ده رب العالمین جل وعلا استادان انبیا د معلمینو په شکل کې ورته رالیږلي دي اسماني کتابونه د هدایت قرآن نور لدينا مخکې کتابونه انسانانو ته رالیږلي دي هم یې استاذ رالیږلی هم یې کتاب رالیږلی چې ده ته لاره په ګوته کړي اوس یې دی نه مني ده سرغړونه کړې ده ده په خپله خوښې سره کفر انتخاب کړی ده قرآن کې الله وایي ولا یرضا زه وایي زه په دې نه راضي کېږم په دې نه خوشحاله کېږم چې بندګانو ته کفر خوښ کړم الله د بنده په کفر باندې نه راضي کېږي خو داسې تا ته اختیار در کړی ده تا اختیار کړی ده دا لاره لکه څنګه چې د په دې سکول و مدرسه باندې انتقاد و نیوکه او اعتراض بې ځایه ده داسې د په رب العالمین جل وعلا باندې انتقاد بې ځایه ده که چیرې په دې مکتب کې استاذ نه وای کتاب نه وای کوشش نه وای در سره درس نه وای نو د تا دا شکایت پر ځای باندې و نو که اوس رب العالمین تا ته معلم کتاب پیغمبر رسول اسماني کتاب نه وای رالیږلی د تا اعتراض پر ځای باندې رب جل وعلا